बीबी माशी मोदे शवा कार में खत्म को जो स्कूल तला शमा करीम खान दवाएं तो तले दे और उसे पूरे लारागले न दे तो बीबी खान खुवे चे जबादा नारोज को तमाम वर्जमा पता निश्ता जदियल तेरा साथी उला देते बेगम उला बेगम बेगम दे दन नशवा वाह किस्मत नन खुदा से पानी दन के हमारी बीड़ी चे पड़ा नूर तश्ताव कन कसबा मखाम पूरे 500 रुपए रखे नुजो न पासा द 500 करोड़ रुपए सड़े कर का कर्जुना मुंशी वार का करा 500 जरा तला वनवर को नूर बचा लवर को खुदा करीम खान ताबेदार खान दा आखला 500 जरा हो लेगा वला बेगम 1 रुपए बारी करीम खान दोमरा गरम मराजा नंद बेगम सर पड़ले दे उला देते बेगम ना 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 मुजड़ा उद्देश्य तुम जाने तदे माशू में ख्याल साता जगा दे प्लार पसे जमा बीबी जी बाहर देर तूफान दे ता समझ रहे दे नमक के ची तूफान दिल तराशी जाग पसे जमा करीम खान दौलत खुदा लास खिरे दे कला तासरा और कला मासरा खदैर ना वक्त शुजबो स्कोर तलाशम दखले पामान तुम खा मुकसब करीम खान लारो खुदे खुदा तो पकड़ के दे यार ज शरीफ सड़े मा द जमाने ने रेगम नुजका पदे लारा बांदिजम पोशवे दखले पामान तला लाओ गोरे बेओसम लादा शराफत टपे हुए जी वाह तेरे यारा खान दीदी ने सर में लगता कि कल जंगोल ऐसे दे रहा था पाटा करा को जा जान समाज दरजम मौसम देर गड़बड़ दे मुंशी साहब वर्ष आगा दर रमा खामन करीम खान दल दरागले दे अगर तल इग्नारे का तो सरे दा गरीबा करीम खान दन न दे तू खोडेर पोए को चिनी मश पशवा जकोरता को आगाडो पासीगी ना सुनकी वर्षा और पखपले हरा पासवा वर्षा वर्षा पे खाल मौका दा वर्षा नाजुमा पछाल ते तलेदा हाँ जी द माशी में तबीयत खराब हो जका तासु पसे तले दा हां सचू कुनाजुला ते कल्लो पकार नाजो तालाल ते कल्लो पकार अगे देर खराब लगती
واچو تاسو کړي दाजी راغله بچي کینه د سکول نه وخت کې چې دور رسو ऐसे गाड़ी चलो माँ मालूम चल रहा जी بچي ته به سبا گاډیو چلے نن په ما د عدالت نه وخت کې عدالت ته هم تللی अदालत था आओ ऑर्डर 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 जनाब वाला ستاسو مخامخ کټره کې ولاړ داغ خطرناک مجرم دی چا چې دو بېګناه انسانان سریعام قتل کړي جناب والا د خپل یو جرم پټول د پاره انسپکټر جان په ډک بازار کې ګولو باندې سورې کو ځکه چې هغه دې چالباز د جرم چشم دید گواه جناب والا زما معزز دوست نه جوړ ظاهر شوی دی چې تر څو پورې زما موکل خلاف گواهی نه پیښ شوی د خپل جذبات काबू کې وساتي حقیقت خدا دې چې دې کې سړو گواښتا ټوکې تاسو دې خدا سي تپوس کوي چې د تاړو پته نشتا چې مونږه څوک یو مونږ ته نه دا تپوس کوو چې ته چېرته روان یې او اوس پوه شوم چې تاسو سره راغلي زه وایم د مطلب خبره کوئ او زما لار پرې مطلب دا دی چې ته به په عدالت کې شمروز خان خلاف گواهی نه ورکې او گواهی خو به زه ضرور ورکوم ولې چې هغه قاتل دی جناب والا زما معزز دوست د عدالت قیمتي وخت ضایع کوي د داړو بل گواه نشته ما سره دویم گواه شته جج صاحب او ما ته دام پته ده چې عدالت وخت ډېر قیمتي وي خو بیا هم زه عدالت ته درخواست کوم چې ما ته لږ وخت راکړی شي ټیک ده عدالت تاسو د 20 منټو مهلت درکوي थैंक यू जनाब वाला زه دا نه غواړم چې د قانون تیره توره باندې د چا بېګناه وینه تویه شي د انصاف تقاضا پوره کولو دپاره عدالت تعالی کافي ټایم درکو خو تا یو ګوام پیش نه کړی شو دې دپاره دا عدالت ملک شمروز خان باعزت طور باندې ودرېږه جج صاحب څوک یې ته که هر څه ویل غواړې کټېره کې ووایه صاحب دا قاتل دی زما د سترګو په وړاندې د کریم خان او د هغه د ښځې قتل کړی دی زه چې عدالت ته ګواهۍ دپاره راتلم نو د ده سړو په لار کې زما بېګناه وینه توی کړه جج صاحب الله ماله ساګانې راکړې او ما خپل فرض پوره کړو دې دپاره ته هم خپل فرض پوره کړه جج صاحب دې د پانسې په تخت د پولیس رپورټ او د چشمدید ګواه د بیان نه دا ثابته شوه چې ملزم شمروز ولد نمروز د کریم خان او د هغه د ښځې قاتل دی دې دپاره عدالت ملزم شمروز خان ولد نمروز خان ته زیر دفعه 302 تعزیرات پاکستان د سزای موت حکم ورکړ सर शमरोज खान د کچره نه بار د پولیس ته رسد نو تخته زمونږ د کاروبار 15 کاله پوره شو او په دې خوشحالۍ کې زه تاسو ټولو ته مبارکي درکوم او دا اعلان کوم چې نن نه زمونږ تنظیم یو انټرنیشنل ګینګ سره ملاو شو او د هغې جنرل سیکرټري مسټر بوتم دی دا جبار خان دی زما په اشاره جعلي دوایانې د ملک په ګوټ ګوټ کې خورې او دا شیر خان عرف شیرو دی د ښایسته جنکو بیپاري د ده په وجه ډېر افسران خوشحاله دي او د ده په وجه
زمنګ مال تاسو ته په اسانه درسي دا زما ورور نوروز خان دی د پوډرو ډیلنګ د ده په لاس کې دی خو د ده یو مشغوله ده بمونو سره لوبې کول او د بېګناه خلکو وینه تویول ولډن شمروز خان ولډن زمونږ د تنظیم سره ستا معاهده پکا او دا واخلئ ایډوانس او د ملک درنه څومره تباهي کېدلی شي وکړئ دا ګوره د ملک امن و امان څومره د افسوس خبره ده چې دومره بې ګناه خلک د مرګ په خوب وده شو او تاسو تر اوسه پورې یو مجرم هم ګرفتار نه کړی شو زه تپوس کوم اخر ولې सर मुंग हर देना का बंदी करे दा इंशाल्लाह मुजरिमान बड़े जर गिरफ्तार دا هغه انسان دی چا چې د پوس په وینا د ډېرو خلکو کورونه روان کړي دي دا زموږ هغه وفادار دی چا چې په ډک بازار کې د بمونو دماکې کړي دي دا هغه د مرد سوداګر دی چا چې د ښار لوی لوی کالجونو کې د هیروین اډې جوړې کړي دي نو بیا به نن مونږ په خپلو لاسونو دوی له انعام ورکوو تاسو دا دونه تباهي د چا په وینا کړې ده دا هر څه موږ د شمروز خان په وینا کړي دي شاهین تا تاسو وکړه تا خو زموږ سړي وو تا ته پته نشته د دوی جنبي پاتې کېدل زموږ دپاره خطر جوړه دې شوه अरे शाबाश जर को यार ये ना करे पुलिस आगो शाबाश पुलिस खुदाया पका दागो सब की दस चट्टी की यार او خبردار ودرېږه رمزه د شمشتو بچې د ښځو په شان ویښتلي پرېښي دي رمزه وینې سړکه مخکې که تاڼې باتروم ټیک شو بھائی او سر خو یو تپوس کوم ها ولې نه تاسو د بابا د کور په ځای په رسټ هاوس کې ولې پاتې کېږئ تا ته خو ښه پته ده چې د بابا د لور سره زما کویدن شوې ده زه اوس هلته څنګه اوسېدی شم منشي جنکې تر اوسه پورې رانغلې چېرته ګیرې شوې نه یې یاره خان څنګه به ګیرېږي یوه اناردانه ده او بله بیدانه پولیس خو څه چې سکندر خان ډاکون د هغوی لاره نشي نیوی دغه دي تاسو ته انداز د دا پته لګي چې تاسو کامیاب راغلي زموږ پلان خو کامیاب و خو زموږ دوه سړي ونیوی شو دی خو ستا د جرمونو ثبوت ختم کړو خدای خبر دی چې زموږ کسان څنګه ونیوي شو هیڅ خبره نه ده پولیس او تاڼه دواړه زما په اشارو چلیږي اوس به دواړه کسان انسپکټر په خپله دلته راولي تا ته جوړدار پته نشته چې تاڼې ته نوی انسپکټر راغلی دی نوی انسپکټر سر تاسو په دې لاس اوچتول نه مخکې تا سره د دې خبرې څه ګواه یا ثبوت شته فلحال موږ سره هیڅ ثبوت نشته که نشته دوی پرېږده او هغه باغي گرفتار کا کوم چې سریعام سزاګانې ورکوي او قانون سره لوبې کوي که د نوم یې درته پته نه وي نو زه به یې درته وښیم سکندر خان ډاکو خدای خیر سکندره بچې وایه مورې کم تکلیف دلته راورسولې سکندره زما د لور د عزت جنازه وتله چا ورته په بد نظر کتلي دي د کلي ملک شیرو زما لور مړه کړله زه به د هغوی نه ستا د لور بدل ضرور اخلم رستمه چې سردار لاړ شه او په کلي کې اعلان وکړه چې د سکندر خان عدالت ملک شیر ته د مرګ سزا ورکوي ډېره ښه ده سردار ګورې هېڅ فکر مه کوه د هغه ظالمانو لپاره زه یوازې کافي یم زه به د هغوی نه ستا د لور د بېعزتۍ بدل ضرور اخلم دا واخله مورې او خپل د لور د کفن بندوبست وکړه خدای دې خوشحاله ساته بچې ځه ورځه د خدای په امان اوس زه پوه شم هغه ظالمان پوه شه که هغه جینۍ ما نه وژلې نن به دلته زما مړ وجود پروت و یو قتل تا نه وار پار خطا کو شیرخانه ستا په شا د شمروز خان لاس دی نو بیا ته ولې یریږې یریږم خو په دې چې هغه جینۍ د سکندر خان د کلي د هغه زما د مرګ
ऐलान करे कना सिकंदर हिस न शिकोले पातिशू तारा और तासील दागे फिक्र मकावा जका चागा जमा पेशारो ते मुजरिम भी तब सजा जरूर मिलावेगी जय चलो कुजी अगप्पा वालात के बंद का मौका ना गले शता सिकंदर खान पवेना अगत सजा निश मिलाएगी अगा मा सर प्रेरे जबा अगा पे हिफाजत सर खपल कोर तौर सोमा तासु जोड़ खिदमतगार सिकंदर खान खुदा से गलत दरात लो मतलब में दारा चिरत से आगाने कभी हुए आगा सतार दर्शली पूरे हुए अब आगा पुरुष हुए उस जमा मुजरिम जमा पावाला का दासे चढ़ निशिके दे कते मुजरिम दे मुद्दे तबा सजा अदालत वर कई दक्कम अदालत खबरी के इंस्पेक्टरा दत्ता को सजा द सिकंदर खान अदालत और ओलिदा और दल बहुत सजा सिकंदर खान वर कई वो तारा जिन्हें सर कम सलूक करे हो जरूर आया करें उलम दे मागा जी ने खराब अखड़ा ब्याह में मड़कड़ा ब्याह में पसोड़ कब्रिस्तान के खखड़ा आओ उस बस्ता कबर पागजूर कब्रिस्तान की जोड़ी इंस्पेक्टरा ताप अमा के मुजरिम बाल जुर्म को और दारा दे खबर सबूत थे बोले कि सिकंदर शाह बेगुनाह सजाई चले नवर कई दखरे फामा दिल तरह सुमरा साथ न पटे हो दे एक घंटे न दलता वाला आड़े ते मतलब दादी चित्ता जमा हर सो उलिदल मां को देर इस तरह के पटे खड़े हुए ब्याह मां हम हर सो उलिद रब ताला दे जुर्म सजा जरूर दरकुम सजा आगा कमा सजा दा तहयाना के खुद जिस्म सिर्फ तागे खामुन लिदेशी और ताजमा जिस्म उलिदलो जका चेन्नन नपस दस्ता मानत्यम और तो जमा खामुन दे नुब्यादार मान दे तरागे पूरे पसर के उसाता तरसो पूरे चिमादा पलु दुश्मनानो दा बदन्ना दा वो सर नहीं जुदा करी ततलू नमह के तकेदू वाला खान बनी तपोस कुलिशम सिकंदर खान सिकंदर बदलूर के उस्ताद दुकान के अर्थ से रोड़ा जी जर्रोड़ा हाँ खाजी हाय ला ओए उफ
अल्हम्दुलिल्लाह। واخلې جی دا بل बिल दस बिल د اوبو बिल د بجلی बिल او که د سوي ګیس बिल جی نه دا مو څه چې وخوړل د هغې بل او د لوښه ماتېدو بل کله شرم نه درځي تا ته پته نه ده چې ته د چا نه بل غواړې زما نوم سکندر ډاکو دی سکندر ډاکو तानुम से कंदर डाकू दे په دې کې څه شک دی हवलदारा वाशा वर साथ खड़े رښتیا خبره ده چې زه سکندر نه یم زه خو کلندر یم او د سنتیز کلندر یم رښتیا خبره ده سپایي ماماګانو چې کله تاسو زما یار په جیل کې بند کړی دی وایي نو زما راشل بند شوی دی اوس زه د ګېډې ډاکو یم اوس زه د ګېډې ډاکو یم سپایي ماماګانو وایي زه په مفتو کې ټوکری شو یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې دا خوب و که چېرې په حقیقت کې زه دې ظالمانو سپایانو له په لاس ورغلی وی نو په والو والو به یې زما نه زما د خاطره به ټول بد خویونه به پرېږدي بد خویونه به پرېږدي जी हुक्म को है जस्ता से खिदमत कोले शम ما ته سکندر خان پته پکار ده ما ته څه پته وایي چې مجرم د قانون زومي دې د پاره زه داغه پته داغه د سخرګنن معلومول غواړم او یو شرب کچره مونږ ته د سکندر خان پته وې نو اوس په په مونږ هغه د پانسه په تخته خېجولیو ته به زما سکندر خان د پانسه په تخته خېجې او ته به او ستا قانون مسي تا قانون زمانه سکندر خان یو وختن نشي زارولې मिस्टर सोहेल तेरे शेरू पर कत्ल के बराबर शरीके دا دروغ دي سر قاتل سکندر خان دی
او هغه زما مخکې د شروع قتل کړی خو قتل ستا په کور کې شوی دی دې لپاره بالا افسرانو ستا د معطل کېدو اډر رالیږلی دی ولې سر تا ته یو میاشت مهلت درکولی شي که چېرې تا خپله صفایي پیش نه کړه نو ستا خلاف به سخته کاروایی کېږي سر زه به دا داغ وینځلو دپاره سکندر خان ضرور ګرفتاروم که په دې کې زه د ژوند بازي و بې له منو هېڅ پروا نشته د شیرو د مرګ نه پاس د سکندر حوصلې نورې موچته شوې اوس هغه زمونږ دپاره خطر هم جوړېدی شي لالا جی دا خطره ختمه کا مړې کا ګنې مونږ به مړه کېږو یو خو ته د مرګ نه ډېر یېرېږې تا خدای ځان له غرق کا دا کار یو سړی کولی شي هغه څوک د ښار د جیل بادشاه چې نوم یې دی دلاور دلاور څو کې تاسو او څو غواړئ ستا سلامتیا په دې کې ده چې چپ چاپ په دې ګاډي کې کښېنه بدقسمته چې زما د لاس ګلونه ستا د غاړې هار جوړ نه شو زه تا پسې په منډه منډه دلته رالم او خدای خبر چې ته چا سره روان شوې هسې دوستانو خپلو کې وو چې زما دا یار لاړو چرته مونږ تا ته ستا د جیل نه په راتلو مبارکي درکوو مونږ ته په کتو باندې حیرانه کېږه یریږه مونږ ستا دشمنان نه یو دوستان یو د چا پرورش چې د انتقام په لمبو د بارودو په شغلو کې شوی وي هغه به ستا د دښمنۍ نه څو یېرېږي پاتې شوه د دوستۍ خبره د مطلب خبره کوئ چې تاسو څوک یې اصل کې زموږ تعلق ټایګر ګروپ سره دی د جرم نه مجرم سره ډېر زیات تعلق دی دې دپاره مونږ تا سره دوستي کول غواړو که د جرم په دنیا کې زه بدنامه یم نو نیکنامه تاسو هم نه یئ او بیا ستاسو او زما په جرم کې د ځمکې او د اسمان فرق دی دا فرق ختمولو دپاره مونږ تا سره دوستي کول غواړو د خپل پلار قاتلانو ته رسېدو لپاره دا ډېره ښه موقع دی دلوره زلمیا نو بیا دې څه خیال دی سهیل چېرته روان یې د سکندر خان په تلاش کې هغه چې تر څو ملاو شوی نه زه به واپس نه راځم خو زه به تا نه بغیر ژوند څنګه تېروم ژوند خو تېرول دي په خندا یې تېر کا او یا په جړا
حیرانتیا هیڅ ضرورت نشته دا سړي زموږ خپل سړي دي واه دلاور خانه واه زمون باس چې د تم سړي انتخاب کړو واقعي چې هغه د جیل نه لکه د زمري بار راووتو د زمري او د ګیدړ خبرې پرېږده کار راته ښایه کار به تا ته باس ښیي فلحال نن شپه ته ارام وکړه میټینګ به سهار کېږي راځه ما سره جی راځئ نه 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 نو زه خپل یار پسې دننه ورننوځم که نه ته تلی شې بلکل نیغ تلی شې خو دې کمرې ته نه هغې مخامخ کمرې ته هغه بله کمره کوم ځای ده راځه زه ورته ښیم راځه اے د مارلن برانډو بچیا راتلو سره دې زما مالټه چپاټه کا مالټه ولې ته څه زه وایم چې مالي زیم بوټې زه کارم اوبه زه ورکوم او میوه ته خورې و د چاکو چمبک بچیا دا خو د هر سړي خپل خپل قسمت دی چې کري یې څوک او خوري یې څوک ولې وخت ضایع کې لګیا یې راځه چې آرام وکړو او دا زه به څه کوم د کولالانو خره ته په چا ځان خرخره کا او زه دنه بوټو ته اوبه اچوم په پوزه کې دې پیش پیش وکړم و د خدای تعالی ظالمه زه دې په اوچه پرېښودم یاسمینا ستا مسله حل شوه څنګه د زړه سره او دا څوک ده دا هغه هستي ده د چا رڼا به چې تا ته د سکندر خان د ځای لاره وښیي نو بیا زر کوم ما ته هغه لار وښیه کومه لار چې ما سکندر خان ته ورسوي ورې سکندر سره ملاوېدل خو ډېر اسان دي د ښار نه بهر زوړ پول ته به ځان ورسوې هلته به تا ته د سکندر سړي میلاو شي هغې به تا د سکندر سره میلاو کړي اوس به زه ګورم چې دا بازي به زه ګټم یا سکندره لاوره ما ته خو د دې څلورو واړو مشاهدې څه ټیک غوندې نه ښکاري ما ته خو دی 2 نمبر خلک ښکاري یار همدغه څلورو کسانو دپاره خو ما خپل ژوند په داو لګولی دی څه مطلب مطلب دا دی چې همدغه څلورو کسانو زما پلار وژلی دی او اوس زما د ژوند مقصد د ټایګر ګروپ نه انتقام اخیستل دی د دې نه بدل اخیستل خو مونږ ته ډېر اسان دي اوس خو مونږ په دې کې دننه راننوتي یو که نه او چې پکې اوس مونږ دننه راننوتو نو هله به ترې وځو چې د دې سپو کار مونږ خلاص کړی ني خو دا کار به مونږ په ډېرې استازۍ او په ډېره چالاکۍ باندې کوو
उतरेगा क्या सर मिलावेगी सिकंदर सरा आगा सारा जैसे कार दे समड़ा अले बात पतो लगी चिकल सिकंदर माँ तिल तो भी नहीं दाजी ने तासरा मिला विदल गाड़ी जय तासुरार से ते दल तसला लागले जब वापस आला छा जन्म तासरा आखिर फैसला कोमा चित्त माथारा बाद के औकन के गोरा दे जज्बात उरा फैसले अक्सर गलती हुई और माते चूट चूट जल पूरा करे कि जस तासरा दा वादे इकरार निशम कवले नुबिया टिकता कसम में दे पखपल इज्जत पादे कत्ता अम्मा सरवा दोनों का नजब अखपल जान शूट कमा मर बटम दाच के सबरों का सिबम ते इंतकाम पला रखे ता मर गई माँ यास्मीन सिकंदर खबरदार दा पुलिस वाला था पांच जमा बेइज्जती शवेदा अमा कानून सर दालावस करे रे जिसे पता जरूर गिरफ्तार हो मां गोरा जवाना जरा तलाश जोड़ा को मां सुहेला ते जमा माशूम रो रे जस्ता मशरूर सिकंदर तासरस सबूत जिजस्ता का शरोरी दा सबूत खपा गौर गोरा किता तैयार छिन जमप्लार पर दुकान क्या गस्तु यो स्टा गाड़ी तवा चोलो बले जमा गाड़ी तवा चोलो वा अचानक जमप्लार चाहू इस्तो और पागा गड़ा किते जमाना रुक्ष पे मां पता पसी डेरे मड्डी वाले मुखदे खबर ची पागा सुजुकी गले जस्ता मशरूर मां लाला मशरूर लाला उस बजता ta टोला की सौ कमा मास्ता पकोर क्या कातिल वले मरका और ददे सर मीने कार वले न कोमा तनन शल काला मक्के मुलजिम सिकंदर खान वल्द जान खान था ज़ेर दफा 302 ताज़ियात पाकिस्तान दो उम्र कैद सजा वरकई और कल जमा सजा पूरा शुआ और दा खबर परवीन तो
ما ته خو هیڅ اعتراض نشته بچې زه خو هم دا غواړم چې زما د سر نه دا بوج لرې شي. زه څنګه انکار وکړم ماما؟ زه دا غواړم چې تاسو خپل لاس زما په سر باندې کېږدئ. ولې چې زما نه مخکې څوک شته او نه وروستو؟ ولې نشته؟ دا یو ورکوټې رور هم شته او زما زړه دا ګوی ورکوي او به تا ته یو نه یو ورځ ضرور میلاویږي. هغه وخت به کله راځي ماما؟ ته دا سوچونه پرېږده، هغه ورځ به خدای ډېر زر راولي. زه ته ورځه اوس د واده تیارې وکړه. ماما ځه ورځه. ښه سکندره، ما خو وې چې نه ته پالب پوهېږې او نه په بې. ما ته خو نن پته ولګېده چې ته په هر څه پوهېږې. خو خیر د ماما زویه، زه به دې هم خوښه شمه. ګورو बच्चे ته د کور خیال ساته او زه منډه ته روان یم. ډېر ژر به واپس راشم. ها السلام علیکم. بابا نن ماته زما رور ملاو شو. مبارک شه مبارک شه. ستا رور دی څوک؟ بابا زما د رور نوم سکندر خان دی. سکندر خان؟ بیا به موږ کله ملاوي خپل رور سره؟ ډېر زر. هغه څه بکواس کوې؟ سهیل د سکندر رور دی. زه بالکل رښتیا وایم، بلکې ما په خپله په دې ګناهګارو غوږونو کتلي دي او په دې چشماټو سترګو اورېدلي دي. هغوی دواړه سکرونه دي او سبا د سهیل واده هم دی. څنګه چې ما د هغه کور تباه کړی و، نن به یو ځل بیا زه د هغوی دپاره تنده جوړېږم. تنده
बस ख्याल सर देखा आओ जय वाखे रोह में नगवाड़ी लाला चितापति जंगल के आवाज प्रेदमा ओहो बच्चे तासु द्वारो यादुन मा सर दी कना आओ कना लाला जय वाखे जा खदा खुदे पामान दखदे पामान से लार निवल और पशा गुजार कोल सब बुस्तलानो कार दे सो कहता तो चाचे वक्त पुरशी अगर अखपल मर्द नता तपूस न गई जिस सो कहता सो आनंद बता तो दहारे खबर जवाब दक्लाशन कोफदा तोरश पे लेदर गई तासो डेरा डेरा शुक्रिया यार खुद तसो के और दाखलत यार زسوکم او داخلك سوکي دا و ډیره لویه کیسه ده زورزات ته د خپل وادار من نه پوره کا خو یو خبر خیال وساته چې د خپل ځان او دراندار به ډیر زیات حفاظت کوي ولې چې ستا دشمنان ډیر زیات دي ډیره مهرباني یار د خدای پامان د خدای پامان شمروزیا تا زماړم بنه توفا دا صدق خودغونه جاړي جاړه ما بنا دا غټ سټونه نیولې دي خوريس کی دا غټ سپي سکندر زمونږ دوه کسانو وجل د سکندر لاسونه دومره اوږده شو چې زمونږ ګریوان ته ورسېدل او زمونږ دوه کسان یې ووژل اوس به د هغه مرګ دلاور جوړېږي دلاور همدلته ودرېږه ستاسو خیال دی چې ته به زموږ سړي مړه کې او ته به ژوندی پاتې شې ما ستاسو کسان نه د خپل پلار قاتلان وژلي دي لا خو دوه پکې پاتې دي تا سره څه ثبوت دی چې هغه ستا د پلار قاتلان وو د ټولو نه لوی ثبوت زه پخپله یم ما په خپلو سترګو خپل پلار د دوی د لاسه په وینو کې سور لیدلی دی که زما په ځای ته وی نو تا به هم دا کول او زه تا ته هم دا مشوره در کوم چې ته په دې خلکو باندې اعتبار مه کوه ولې چې ته یو ښځه ذات او د هرې جینۍ په زړه کې څه ارمانونه وي د هغې د ژوند څه مقصد وي خو ستا د ژوند هېڅ مقصد نشته بس که دلاوره بس که ستا د خبرو زما د ضمیر راویښ کو زه تا سره واده کوم د ژوند په هره لاره زه به ستا ملګرتیا کوم شاهین دلاوره
बाबा जमुंग सरदार तुम रोजगार न दे सलम पर पुलिस खराब है। रोस्तमा रोस्तमा जी सरदार। राशाव काका खप इज्जत सर खपल कली तो रसवा डेरा खरा او خو زه به هم درځم کاکا ځه او د خدای په امان جاني ته جون مزه خو دې ډېرې واغشتې خپل نماز به کله پوره کې कदा से मजे राके नो जबस्ता लो देर जर पूरा काम बच रही लाला जी नन में हगा कार दलाऊ को चे सिकंदर में दमर खोले तरा वस्तु ओ टोपक आमे ददी सड़ी पोगा बांधे के खुदलो वस्ते जाने वो सिकंदर खान जाने वो ज जाने वो दजी नहीं जाने दिलावरा नो प्याला अर्शा और द सिकंदर मर वजूद द खास पोता वाचवा सरदार नंदा बाबा दलूर वादरे द बाबा दलूर वादरे
सरदार डोले रो रसेदा सलीम घोड़ा चलना अल्लाह खरी जोड़े फरेब और धोखे पदी दुनिया के वाकई की बहादुर वो पदे डोले की जनकई की नहीं अलकान न की नहीं लग रहा माँ की सच्ची पथ है वो लगी ना दे पो गोलो ना सना वसाज जब तक पले ना सुनो बातम दिलावर कम कारों को आगा पूरा पुलिस फोर्स तुमने शिकोले वाली की कम बात कार पर से होलेगा आगा पर कार जरूर करेगा नव्यावले कहीं पा दिलावर खान पुनम बांधे इंतजार से चीजें डम डूम बंदूक बस निकले रे बस तो गुरु गान ट्रांसफर पकड़ दे हेलो ये जवार खबर को जब्बार खबर दादा चाहिए पार्टी पलास रागा लेदा दला कुन फायदा ना सुन नजर के देशी माल और सवा माल कब जाता सो वक्त 3 बजे राहत उठलता पूछो वेरी गुड 3 बजे राहत होटल तबदा खत सिकंदर खान तौरस है मख के तखपल तारफ पर असर होगा तार पारा जमा तुम रपी जंगलू बसदा चित्तदा खत सिकंदर खान तौरस है तो चरता कानून मुकबिल खुने द सिकंदर खान दोस्त द कानून दुश्मन भी मुखबिर ना रुखले पामान सिकंदर सच्चा मर्ग फैसला सुन नजर के ताचरे दान सोचम कर दे तर तो पूरे चे माफल इंतकाम ने भी आगस्त है टोल मान वाला मां पड़ेगा इंगा दि प्रेदमा जमा द मिने कातिला दा दलासा खो जमाना जमा परवीन जुदा शवेदा और जबोस्ता जने प्रेदमा वल्लाह सिकंदर वजलेओ मुदा सिंगा जोंदेशो कि जब्बार मलको जखो पखपला हैरान चिदा संग होशु वले से सिकंदर खान को मा पखपला सागे जान तरसोले के देश चिदा वारदात द सिकंदर खान रो सुहेल करेगी से पदे मर्ग अफसोस पकार दे जबार खान ममदा से टूजे विश्ते लाला कुछ कुम सड़े द पर जान हिफाजत नशी कौले दागे हिफाजत पर दिलावर खान सो की दासी सड़ी पर मर्ग अफसोस ना खुशहाली पकार दा खुशहाली है खुशहाली ना अफसोस पकार दे सका कि जब्बार मर्ग तरह तरह दमन तोल माल हम गर्शो मनता बला कुल रुपो नुकसान हो रसे दो नोना वर्षा और सुहेल तरद खजे पयो कबर के खाक का बीबी जी तास तुम रखने के बाहर वाले रहो थे तास खुद मारे में पता निश्ता जे सुहेल दाना ना वक्त वाले करो तू क्या तास खो बताता हूँ तो खोई सो के मुंगा जज्वंदेमा
اوس د خپل مرګ څاګانې شپه ما هیڅ نه دي کړي سکندره، ما هیڅ نه دي کړي. ستا ورور خو شمروز خان وژلی دی، شمروز خان. او غلی شه. تاسو د دواړو په دشمنۍ کې ما ټول عمر د انتقام په اور کې تېر کړ او نن تاسو بیا د ما کور وران کړی دی او اوس به زه ستاسو شکلونه روانومه. ووایه ګنې انجام دې مخې ته پروت دی. سکندر خان سکندر خان سکندر خان. که سکندر پته تاسو ما ته ونه خوله نو زه به دا کلی په بمونو والوزوم. ظالمه قاتله سپیه، که ته دا ټول کلي به بمونه والوځې او دې ځای یو ماشوم قتل کې، نو بیا هم تا ته د سکندر خان پته هېڅوک هم نه ښیي، ځکه چې هغه دې ټول کلي محافظ دی. او ته چې راغی نو اوس به سکندر په خپله راشي. هلکانو دا اوچته کړئ او تهخانې ته ورسوئ. دا د سرو زرو هغه چال دی چې په دې کې به سکندر ډېر په اسانه ګیرېږي. شریفه د سکندر عزت سره دومره لوبې وکړه چې د دې فریاد سکندر دلته په راتلو مجبوره کړي. او زه یاد کړه نن شل کاله مخکې تاسو یو ټیکسي ډریور وژلی و او نن به دا غزوې تاسو د سپي په مرګ وژنې، د سپي په مرګ. د نستوړي ماره ما سره غداري کې بوځئ او په پنجره کې بند کړئ، بند کړئ. سکندر خانو یا لکه دا څه شور دې جوړ کړی دی؟ چا سره ملاویږي؟ هغه پلار سره دې ملاوېدل غواړم. زما پلار خو پخوا مړ دی. و زه ستا د هغه مړ پلار خبره نه کوم، پوزه کې دې منګکان خوشي کوم. زه خپل یار سکندر خان سره ملاوېږم. ښه د سکندر خبره کې هغه دې راغی. ها مهرباني اسې بریتو کې ټول نیاته تلې. دا څه چل لکه دا څه شورم جوړ کړی دی؟ هغه شمروزي زما یار دلاور او ستا معشوقه یاسمین ټول بند کړي دي. ما خو تښتې راوویستې او ډېر په مشکله مې تاله خبر راوړو. او د شمروزي د ځای لار راته ته وښایه او هغه ته به زه د مرګ لار په خپله باندې ښیم. ما تا سره غداري نه ده کړې، بلکې ما دلاور سره مینه کړې ده او زه د خپل مینه د خاطره هره سزا قبلوم. نو بیا ستا سزا دا ده چې د سکندر عزت سره به ته هم د خپل یار مخکې ګډېږې او که تا زما د خبرې نه انکار وکړو نو بیا خپل یار به په وینو کې سور ګورې. د دې چالباز په خبرو کې مه راځه، ولې چې د وژلو والا نه بچ کولو والا ډېر لوی دی. ته فکر مه کوه دلاوره، د دې شیطان دھمکیانې زمونږ ارادې نشي بدلولی. زمونږ سرونه خو کټ کېدی شي خو د دې مخ کټېدی نه شي. کټېږي خو به داسې څنګه چې زه غواړم جانمان، ځکه چې زه د ټولې دنیا هغه بېتاجه بادشاه یم. څه چې غواړم هماغه کېږي. ګلیا د خپلو تورو په څوکو باندې د دلاور سینه غار غار کا. چې دې دې په پنجره کې بند کړو خو دې به لا وژنې نه، د ده د مرګ نه مخکې به بلبلې ګډېږي. هغه بلبلې به زه ګډوم. کنه شو که ما داسې وکړه نو په ما کې او ډمانو کې فرق څه پاتې شو؟ تاسو بکواس کوئ. معافي غواړم، اصل کې زه د خپل یو شاګرد په تعریف کې د خپلې پاټلۍ نه لاندې غورځېدم.
ما سره چې کوم شاګرد راغلی دی نو هغه الله تعالی داسې आवाज ورکړی دی چې دا ټول محفل به حیران هم شي او پریشانه هم شي. نو شاګرده راځه پې سترګې د باز سترګې دي دشمنا اخر زما په جال کې راګیر شوې او ستاسو خیال و چې ما په خپلو سترګو باندې چتې کېنولې دي چالباز سره چالبازي کې الحمدلله که ته د خپلو ارامتوبونو دپاره دا چالبازي کولی شي نو که ما د خپل یار دپاره یو وړوکې چالو چلولو نو کم تندر را پرېوتو ولیا زما دې دشمن سره سره دا ټول ختم کړئ او تروم بدله د ټول راغلی ما نن به زه تا ژوندی پرېږدم
تاسو اخوازئ Oh!